سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته په زړه پورې ویډیو لرم، تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. وایي چې د نارینه او ښځینه په لومړۍ لیدنه کې ښځینه د نارینه کوم ځای ته ډیر ګوري. دا هغه پوښتنې دي چې ډیر زیات ځوانان یې د ځواب په هکله تشویش کوي. ښځینه د نارینه‌و په بدن کې ځینو ځایونو ته تر نورو ډیر ګوري. اول، د مخ سیمه. ښځینه په نارینه‌و کې تر ټولو ډیر د هغوی مخ ته ګوري. ښځینه په ځانګړي ډول په نارینه‌و کې د ږیرې او ویښتو په برابروالي ته فکر کوي او ورته مهم وي. د سر د جوړښت او د ویښتانو د سټایل سمون او مطابقت ته ښځینه ډیر پام کوي. په اصل کې د سر د جوړښت سره د مناسب ویښتانو د سټایل وهل او جوړول د نارینه‌و په ښکلا تعیین کولو کې ډیر مهم رول لري. دوهم، سترګې. ښځینه د نارینه د کتلو څخه چې دوی ته څه ډول ګوري ډیرې زیاتې متاثره کیږي. له همدې کبله د هغوی سترګو ته د یو کونج او بل کونج څخه ډیر زیات ګوري. همدا ډول ښځینه د نارینه د سترګو او کتلو څخه ډیر څه زده کوي. دا دوی ته ډیر څه افاده کوي. له همدې کبله دوی ته لومړی ملاقات ډیر کله ډیر زیات مهم وي او په دې لیدنه کې بیا د مقابل طرف کتل او سترګو حرکات ډیر زیات مهم وي. دریم، غاښونه. نظافت او پاکوالی د ښځو لپاره تر بل هر څه ډیر ارزښت لري. له همدې کبله ښځینه د نارینه غاښونو ته ډیر زیات ګوري. د غاښونو پاکوالی که د یوې خوا د پاکوالي له اړخه مهم دی، د بلې خوا د انسان په ښکلا کې مهم رول لري. سپین غاښونه او معصومه خندا د سپینو غاښونو سره په ښځینه‌و ډیر زیات تاثیر لري. او څلورم، په حیرانوونکي ډول ښځینه د نارینه لاسونو ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. د نارینه‌و د لاسونو پاکوالی د ښځو لپاره د پام وړ شی دی. په لاسونو کې نوکان او پاکوالی یې د ښځو زیات توجه جلبوي. هغه نارینه چې نوکان یې لوی او خیرن وي د ښځینه‌و تر پام بد ورځي.